او الله تعالی لوړ مقامونه درکړي. السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلجستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو به سټارټینګ کې په ورکوټ شاندې کلیپ کتل، یو بل کلیپ چې دی نو تاسو دوستانو دا اوس وګورئ په سکرین باندې. دا به د په هغه وخت کې سم یخ شي چې تالیسټ دی د ناکامۍ په انتظار وي. نو دوستانو تاسو د نیلم ګل دا کلیپ هم صحیح کړو چې په دې کې کومه خبره کوي چې خبره په شارټ کټ کې زه تاسو ته وایم دا خبره کړې ده چې دی نو چې کوم انسان درسه بغض ساتي یا دشمن دی نو هغه ډېر زیات خفه کېږي چې د هغه چې کوم رقیب دی نو هغه د ترقي میلاویږي. نو اوس د نیلم ګل هغه رقیب تاسو ښه پېژنئ. د نیلم ګل رقیب څوک دی نو هغه فاطمه ګل ده. نو دا سپیشل فاطمه ګل ته ډایلاګ کړی ده ورسره چې دی نو د رکشې هغه تصویر هم لګولی دی. نو دا فاطمه ګل ته رکشه وایي، خو خیر فاطمه ګل رکشه ده او که ټیکسي ده چې هر څه ده نو دا د دی خپل ترمنځ لین دین دی. نو دوستانو خبره داسې ده نیلم ګل چې کومه دا خبره کړې ده خیر لپسینګ کړی دی ورسره اشارتن خبره چې دی نو فاطمه ګل ته رسولې ده. نو دې ته ډېر زیات ترقي میلو شوې ده. ترقي چېرته کې میلو شوې ده؟ دا اول لاړه دوبۍ ته، هلته کې چې دی نو شو یې کړی و، بیا هغې نه پس دا راغلی و پېښور کې. نو پېښور کې 3 ورځې د دې چې دی نو شو نو هلته کې ډانس یې کولو. نو دا ډېر زیات خوشحاله ده ولې چې دې ته ترقي میلو شوه دوبۍ نه، او دوبۍ نه بس بیا پېښور کې نو هلته کې دی چې دی نو ډانس کړی و، بس دې ته ترقي میلو شوه. نو دا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله ده ولې چې نن سبا د فاطمه ګل څه داسې شوز یا ایونټس نه راځي. نو په هغه وجه باندې دا ډېر زیات خوشحاله ده. او بله خبره دا ده دا د فاطمه ګل د کس ته شوګانې کوي. نو چې کوم ځای کې دې ته آفر نیم شوي نو دا ډایرکټر ته یا پروډوسر ته چې هغې ته ټلیفون وکړي تاسو وګورئ زما دپاره څه ځای جوړېږي نو خیر دی زه په دې کې راځم، خو خیر ما له پیمنټ تاسو لږ کم راکړئ، زه زیاتې پیسې درنه نه اخلم، پیسې لږې راله کمې راکړئ، خو په دې شو کې چې دی نو تاسو ما واخلئ. نو دا حساب جوړ شوی دی د نیلم ګل هغه د فاطمه ګل د کس ته چې دی نو دا داسې شوز ایونټس کوي. بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو مال څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره یو نوی ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی له په امان والسلام.